بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره ګرانو لیدونکو او زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا د بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې یم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون دیرشم لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. دیرشم لوست د څلورم څپرکي یا د څلورم فصل لومړی درس دی. د دې درس عنوان د مالیکولونو مرکزي اتوم او ولانسي قشر. همدارنګه موږ د دې درس په پای کې هیله دا ده چې تاسې مرکزي اتوم وپېژنئ. کوم اتوم یا کوم عنصر ته موږ مرکزي اتوم وایو په مالیکول کې. همدارنګه ولانسي الکترونونه وپېژنئ. مخکې دې چې په دې بخش باندې زه بحث وکړم نو یو رڼا اچوو د تیر فصل په درسونو کې. موږ په تیر درس کې یا په تیر فصل کې د ولانس نه شروع وکړه او همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم چې کیمیاوي اړیکې څو ډوله وي چې موږ هر یو په ځانګړي ډول تاسو ته تشریح درکړه. آیوني اړیکه، اشتراکي اړیکه، یوه ګونې، دوه ګونې، کوارډینیټ کولانت اړیکه، همدارنګه فلزي اړیکه او قطبي اشتراکي، غیر قطبي اشتراکي اړیکې په اړه مو خبرې کړې وې او همدارنګه موږ هایبریدیشنونه ویلي وو. موږ ویلي وو چې کله مرکب جوړیږي نو د مرکب جوړېدلو یوه لاره دا ده چې اتومونه خپل منځ کې اړیکې جوړې کړي. چې کوم ډول اړیکه ده د اړیکو ډولونه موږ په پوره ډول تاسو ته تشریح کړي او دغه اړیکې څنګه یو بل سره یوځای کیږي. د هایبریدیشنونو ډولونه مو هم تاسو ته تشریح کړي وو چې SP هایبرید، SP2 هایبرید، SP3 هایبریدونه وو. نو اوس راځو کله چې موږ په یوه مالیکول کې یا په یو مرکب کې اتومونه لرو نو اتومونه خپل منځ کې اړیکې لري او اړیکې د هایبریدیشنونو د نتیجې څخه منځته راځي. همدارنګه دوی کوم فضایي شکل ځان ته غوره کوي. نو په دې فصل کې موږ د اتومونو هغه الکتروني ساحې او همدارنګه د اتومونو د مالیکولونو مرکزي اتوم، همدارنګه د اتومونو ولانسي الکترونونو په اړه خبرې کوو. موږ کوم اتوم ته یا کوم عنصر ته مرکزي اتوم یا مرکزي عنصر ویلی شو په یو مرکب کې. مخکې دې چې زه تعریف وکړم تاسو ته یو فورمول لیکم. موږ مثلا یو مرکب لرو سلفوریک اسید په نامه. ولې سلفر دلته په مرکز کې لیکل کیږي؟ دې طرف یا دې طرف ولې نه لیکل کیږي؟ دا یوه پوښتنه ده. د دې پوښتنې ځواب دا ده چې موږ اتومي مرکزي اتوم هغه اتوم ته ویلی شو چې هغه لوی اکسیدیشن نمبر او همدارنګه لوی ولانس ولري. که چیرې زه دلته د دې عناصرو اکسیدیشن نمبر تعیین کړم، تاسې پوهیږئ چې اکسیجن په دویم ګروپ کې دی نو دا شپږم ګروپ کې دی. اکسیجن -2 اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کولی شي او هایدروجن یا لومړني ګروپ کې دی یو مثبت یو اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کوي او سلفر مثبت شپږ. دغه مثبت شپږ مرکزي اتوم دی. سلفر شپږم ګروپ کې موقعیت لري. په دې مرکب کې اکسیدیشن نمبر مثبت شپږ دی او کولی شي مثبت څلور اکسیدیشن نمبر هم ځان ته غوره کړي چې موږ په تیرو درسونو کې په دې اړه پوره تشریحات درکړي وو. او سلفر په آخریني مدار کې شپږ الکترونونه لري. په آخریني مدار کې چې کوم الکترونونه دي هغه د ولانسي الکترونونو په نامه هم یادیږي. چې دلته سلفر شپږ الکترونونه لري چې شپږ الکترونونه اکسیجن ته ورکړي او مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر یې ځان ته غوره کړی او ولانسي شپږ دی. یعنې د اړیکو ټینګولو توان او قدرت چې دی لري شپږ اړیکې جوړولی شي. نو
اتم د په مالیکول کې مرکزي اتوم عبارت د هغه اتوم څخه دی چې لوړ مثبت اکسیدیشن نمبر او همدارنګه لوړ ولانس ولري. دلته تاسو ګورئ چې هایدروجن هم مثبت اکسیدیشن نمبر لري، سلفر هم مثبت اکسیدیشن نمبر لري. خو د سلفر ځکه مرکزي اتوم نیول کېږي چې دی اکسیدیشن نمبر یې لوړ دی. همدارنګه که چیرې زه بل مالیکول تاسو ته ولیکم چې هغه نایتریک اسید دی، دلته هم تاسو ګورئ چې نایتروجن مرکز کې منځ کې لیکل شوی یا مرکز کې لیکل شوی. نایتروجن په 5م ګروپ کې موقعیت لري، 5م اصلي ګروپ کې. کوم عنصر چې په اصلي ګروپونو کې موقعیت لري د آخریني مدار الکترونونه د هغه ولانسي الکترونونه دي، یعنی د ولانسي الکترونونو په شمېر دوی رابطې هم ټینګولی شي. که چیرې زه دلته د دوی اکسیدیشن نمبر وټاکم، تاسو پوهېږئ چې اکسیجن -2 دی او هایدروجن مثبت 1. ولې مثبت 1 دی؟ په آخریني مدار کې یو الکترون لري، یو الکترون د لاسه ورکوي، نو مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کوي. اکسیجن 6م ګروپ کې دی، 6م ګروپ کې دی الکترونیګیټیو دی، د عناصرو څخه الکترونونه اخیستلی شي، نو ځکه دی -2 اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کوي چې دی 2 الکترونونو اخیستلو سره خپل اوکتیت پوره کولی شي. نو 3 ضرب د -2 کېږي -6 او دلته لرو مثبت 5. مثبت 5 سره سوډیم کو تر څو دغه -6 خنثی شي، یعنی مرکب باید د چارج له مخې خنثی یا بې چارج وي. مثبت 5. دلته هم تاسو ګورئ چې هایدروجن هم مثبت دی، نایتروجن هم مثبت دی. یعنی موږ مرکزي اتوم نایتروجن ځکه لیکو چې دی لوړ اکسیدیشن نمبر لري، یعنی دی کولی شي چې 5 اړیکې د خپل مالیکول کې جوړې کړي. او یا بل مرکب چې تاسو ته ولیکم فاسفوریک اسید دی. تاسو پوهېږئ چې اکسیجن -2 او هایدروجن مثبت 1. 4 ضرب د -2 -8 کېږي. 3 ضرب د مثبت 1 مثبت 3 کېږي. مثبت 3 سره سوډیم شي تر څو -8 خنثی کې بې چارج شي، نو دلته مثبت 5. یعنی د فاسفورس اکسیدیشن نمبر مثبت 5. فاسفورس هم په 5م ګروپ کې دی، 5 اړیکې جوړولی شي او ولانس یې 5 دی، په آخریني مدار کې 5 الکترونونه لري. نو دا معلوماتو د مرکزي اتوم په اړه او ولانسي الکترونونو په اړه. کله چې دغه ولانسي الکترونونه یعنی مرکزي اتوم کولی شي د نورو بهرني اتومونو سره آیوني اړیکه، اشتراکي اړیکه او کوآردینیت کوولانت اړیکه چې موږ دا درې ډوله اړیکې په تېر فصل کې تاسو ته تشریح کړې وې، دوی کولی شي جوړې کړي. یعنی کله چې موږ سلفر په سلفوریک اسید کې ګورو، دا یې اشتراکي اړیکه، آیوني اړیکه، همدارنګه کوآردینیت کوولانت اړیکه هم جوړولی شي، یا نایتروجن چې موږ په نایتریک اسید کې لیکلی و. وروسته د دغو رابطو د معلومولو لپاره د هندسي جوړښت په اړه چې کوم خبرې کړي هغه په 1940 کال کې 1940 کال کې شزویک او پاولی د مالیکولونو هندسي جوړښت په اړه یوه نظریه ورکړې. د مالیکولونو د جوړښت په اړه یوه نظریه ورکړې وه. دوی د ځینو عناصرو د ځینو مرکبونو هغه د ساده مالیکولونو جوړښت یې تشریح کړی و چې په هغې کې بریلیم کلوراید و، همدارنګه برون کلوراید او امونیا، همدارنګه
میتان یعنی د دغو اتومونو هغه ساده جوړښت یې رسم کړی و که چیرې موږ لومړی د بریلیم کلوراید هغه هندسي شکل وګورو زه به تاسو دلته ولیکم تاسو پوهېږئ چې بریلیم په دویم اصلي ګروپ کې موقعیت لري یعنی دلته مرکزي اتوم بریلیم دی شون فلز دی او کلورین غیر فلز دی دا منفي اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کولی شي او بریلیم مثبت اکسیدیشن نمبر دلته که چیرې زه ولیکم بریلیم چون دویم ګروپ کې دی په آخرین مدار کې دوه الکترونونه لري دوه الکترونونه شریکي د څه شي سره د کلورین سره کلورین آخرین مدار کې اوه الکترونونه لري یو الکترون ته ضرورت لري تر څو هغه اوکتیت پوره کړي بریلیم تاسې ګورئ چې یو شکل ځان ته غوره کړی که چیرې دغه شکل د په ستاسې لسم ټولګي کیمیا کتاب کې دغه شکل یې په د کلورین بریلیم او کلورین شکل چې خطي دی هایبریدیشن اس پی دی او د ولانسي زاویه یې 180 درجې ده نو دغه شکل هم داسې هم رسم کړی دی چې مرکزي اتم ته یوه غټه حلقه ورکړې او دوه نورو ته کوچنۍ حلقه جوړه کړې یعنی داسې یو شکل ورکړی او دی ځینې وخت داسې هم کیږي چې دوی سره نښتي وي دغه شکل موږ کولی شو په یو موډل کې هم تاسو ته وښیو که چیرې دغه شنه کره چې تاسې وینئ بریلیم فکر وکړئ دغه دواړه کلورین تاسې ګورئ چې دوی دغه مالیکولي یا هندسي شکل چې دی خطي دی او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه 180 درجې ده همدارنګه بله مرکب که موږ په نظر کې ونیسو بریلیم کلوراید برون کلوراید وبخئ چې موږ برون کلوراید دلته برون دریم ګروپ کې موقعیت لري په آخریني مدار کې 3 الکترونونه دي نو د 3 الکترونو په واسطه دی د 3 کلورینو سره اړیکې نیسي یعنې که چیرې زه برون په مرکز کې ونیسم یوه رابطه د دې کلورین سره یوه رابطه د بل کلورین سره یوه رابطه د بل کلورین سره معمولا موږ دغه جوړښتیز فورمول د مرکباتو داسې لیکو چې هلته موږ زاویې نه مراعاتوو خو دلته د بریلیم او کلورین ترمنځ ولانسي زاویه چې ده هغه 120 درجې ده دغه 120 درجې زاویه چې موږ ولیکو یعنی په نظر کې ونیسو موږ د کلورین د برون کلوراید دغه جوړښت داسې باید رسم کړو یعنی دغه زاویه 120 درجې ده دا هم 120 درجې او دا هم 120 درجې ده همدارنګه موږ که چیرې د دغه شکل وګورو دا مثلثي دی یعنی یو مثلث ځینې جوړېږي د شکل چې و د بریلیم کلوراید هغه خطي و یو بل مثال د میتان تاسو ته لیکم میتان هم چې دغه شزویک او پاولی کار کړی و میتان تاسو پوهېږئ چې جامعي فورمول یې C4 دی او د دوی دغه جوړښتیز فورمول کې زه په نظر کې ونیسم کاربن په مرکز کې دی یعنې مرکزي اتم کاربن دی د 4 هایدروجنو سره اړیکه لري د میتان فورموله موږ اکثرا داسې لیکو خو داسې نه لیکل کېږي یعنې میتان چې دی د اتمونو ترمنځ یې زاویه مشخصه ده او موږ خو دغه مرکب په سطحه کې لیکو مثلثي لیکو هغه څلوروجهي دی یعنې موږ لیکلی شو چې میتان د 3 هایدروجنو سره د 4 هایدروجنو سره دغه اړیکه زه ځکه داسې لیکم چې دا د کاربن هغه خوا ده موږ ته نه معلومیږي دلته د دوی هایبریدیشن چې دی اس پی 3 هایبریدیشن دی
د ده دغه فضایي شکل هم که موږ رسم کړو چې تتراهیدرال یا څلوروچي شکل لري. نو دلته موږ څو شی زده کړل. یو د دوی دغه مرکزي اتوم او ولانسي الکترونونه، همدارنګه د ساده مالیکولونو هغه فضایي جوړښت. که چیرې موږ د میتان هغه هندسي شکل چې د کرې په شکل ښودل کېږي، که چیرې دا میتان فرض وکړو، د هر رابطه د هایدروجن سره بله کره فرض وکړو. دغه کره زه نه لیکم په دې چې دا د کاربن د هغه طرف نه ده. نو دلته څلوروچي شکل ځانته غوره کوي چې زه یې مو دلته ستا هم ښودلی شم. دا مرکزي اتم کاربن او دا اړیکه او دا هم هایدروجن مودل کوي. یعنی تاسې که چیرې د کمره کې وینئ یو مثلث ښکاري، خو دلته شاته هم موږ هایدروجن لرو. یعنی دی څلوروچي شکل ځانته غوره کوي. په دې درس کې موږ مرکزي اتوم وپېژانده چې مرکزي اتوم عبارت د هغه اتوم څخه دی چې تر ټولو لوړ مثبت اکسیدیشن نمبر او همدارنګه لوړ ولانس ولري. او ولانسي الکترونونه عبارت د هغه الکترونونه دي چې په آخریني مدار کې د یو اتوم موقعیت لري. ولانسي الکترونونه د روابطو د ټینګوالي اصلي لامل دي. یعنې که چیرې موږ ولانسي الکترونونه د یوه عنصر په نظر کې ونیسو، هغه اړیکه نشي ټینګولی. د ولانسي الکترونونو په واسطه ایوني اړیکه، اشتراکي اړیکه، کوارډینیټ کولانت اړیکه دوی خپل منځ کې جوړولی شي. نو ستاسې د کورنۍ دندې دپاره کورنۍ دندې لپاره تاسو ته یو فورمول لیکم چې هغه امونیا ده. د دې دغه فضایي شکل، مرکزي اتوم، ولانسي الکترونونه ټول رسم کوي. نو دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای